وکیل شینواری د افغانستان یو هغه کیسه لیکوال دی چې کیسې د نړۍ په مختلفو ژبو ترجمه شوي دي. دی د ثور د 8 نیټې له تحولاتو وروسته چې په افغانستان کې د تنظیمي جګړو اورونه بل شول له هیواده ووت او بیا تر ننه پورې په بهر کې اوسي. دی په دې وروستو ورځو کې په کابل کې وو او په دغه فرصت کې مو د هغه د کیسهیزو هڅو په باره کې دغه مرکه ورسره وکړه. وکیل شینواری د خپل کیسهیز ژوند د ابتدا په باره کې وایي: کیسو ته د مخه کولو خبره بل دې ځنه شروع کړو چې اصلا زه په خپله په دې باور یم چې په هر چا کې چې یو چیز ته مخه کوي، البته د هنر په ډګر کې هغه په ځان کې یو توانایي ني د خلقت او بله له هغه خلقت سره چې دی کوي له هغې سره مینه. زه په دغه دوو اساساتو باندې کیسه لیکوال شوم. کیسه لیکوالي مې البته له تاندې ځوانۍ پیلېږي، له 12 سیم نه 11 سیم نه ته چې ما کیسه لیکل پیل کړي دي. البته په پیل کې ما ډېرې محدودې کیسې ولیکلې چې یوه پکې چاپ شو، بیا نورې چاپ نه شوې. هغه کیسې هغسې چې زه اوس مطالعه کوم هغه کیسې معیاري یا پخې کیسې نه وې. وروسته زه بیا تحصیلاتو ته لاړم، وخت شوروي تیاتر د بېلاروسي جمهوریت د مینسک ښار ته. هلته ما د تحصیل په دوران کې شی ونه لیکلو. کله چې راوګرځېدم بیا مې هم مقالې لیکلې، هم مې ژباړې کولې او یو نیمه کیسه به مې هم لیکله. نو البته دا ډېرې محدودې وې. زما د کیسو اساسي مرحله د کیسه لیکنې کله چې پېښور ته کډوال شوم، د واپا په اونیزه کې مې کار پیل وکړ. هلته ما کیسې ولیکلې او که پخوا مې کومې کیسې لیکلې وې همالته مې بېرته بشپړې کړې. همالته و چې ما د هماغه وخت نه کیسې ولیکلې، خپرې شوې په ډیوه کې چې لندن نه یوه میاشتنۍ وه، او ګنداره مجله کې په واپا اونیزه کې. بیا زه کډوال سوم او څو کاله وروسته چې راوګرځېدم هماغه کیسې مې په یو ټوله کې راټولې کړې او چاپ مې کړل. ښاغلی شینواری، ستاسې په ټولګو به بیا وروسته بیا هم خبرې وکړو، خو دا راته ووایاست چې ولې له کیسو لیکلو سره مینه پیدا شوه؟ ولې دې ورمخه کړه؟ دا دې راته ونه ویل. د کیسو سره مې مینه وه. ما به په ډېر شوق باندې د راډیو کیسې هم اورېدې، هم لنډې کیسې او هم ډرامونه، راډیوي داستانونه او راډیوي ډرامونه. له هماغه وخت نه زما له کیسو سره مینه وه. په هماغه وخت کې مې د ځینو بهرنیو او کورنیو لیکوالو کیسې لوستې او د هغو د اغېز لاندې او په خپله په ما کې دا چې په ټوله کې د لیکنو یو توان راکړي، بیا همدغه ژانر ته ما هم مخه کړله. ښاغلی شینواری، زه ډېر کیسه لیکونکي پیژنم چې په اوله کې کیسې لیکلې، بیا وروسته د فرهنګ نورو ساحو ته مخه کړې ده. بیا یو وخت داسې راغلی دی چې بیخي په د سیاست او قدرت په دغو قصو کې غرق شوي دي او دا لیکوالي پرې ایښې ده. خو ستاسو د ژوند بهیر سرچاپه رامعلومېږي. په اوله کې د لږ له قصو سره جوړه وه، بیا د یو څه ډېره دلچسپي پیدا کړې ده، او بیا چې اوس وینو په دې وروستو کلونو کې خبرېږو دلچسپي دې لا زیاته شوې ده. دا څنګه توضیح کوې؟ زه په وروستیو کې هم هغه پخوا غوندې چې څومره مې کار و بوخت وم، هغه بوختیاو نه مغه شوم. او دلته چې دا د هېواد حالات ګورم او اوس چې په بهر کې ما دغه ټول فکر او هر څه مې د وطن نه اخوالو ته او هلته د اوسېدونکو افغانانو هغه خپلې ستونزې د دغو نه په اغېزو باندې په ما کې یو ماتره پیدا کړې ده او لکه سړی چې راویښ کړی. نو په دغه مبنا باندې مې کیسه لیکلو دغه بهیر تېز شوی دی. ښاغلی شینواری، تاسې په پخواني شوروي اتحاد کې لوړې زده کړې کړې دي، بیا پېښور ته مهاجر شوي یاست، بیا اروپا ته لاړئ او په اروپا کې ډېر وخت په سلواک کې وئ او دا د ډېر کلونه کېږي چې په لندن کې اوسئ. دا ډېرې مختلفې دنیاګانې دي او مختلف کلتورونه دي. کله چې قصې لیکئ دغه مختلف کلتورونه، مختلفې تجربې چې را سره یو ځای کوئ او وحدت ورکوئ په داستان کې، څنګه دغه تجربه څنګه ده؟ ما مخکې درته وویله چې د وطن نه زه لرې یم یا موږ ډېری لري، مګر وطن لا زموږ په حافظو کې پاتې دی، هم تاریخ او هم اوسنی تخنیک له اوس سره موږ نښلوي. او طبعا هلته چې څه ګورو د خپلو افغانانو ژوند او دلته چې ځینې کلتورونه دي، ځینې ارزښتونه دي، د دغو پرتلې
موږ ځنې داسې کیسو ته اړباسي چې د کلتورونو پرتله پکې نغښتي. د بېلګې په توګه زما یوه کیسه ده چې ډېرېدلې نانځکه نومېږي. یا د نورو لیکوالو هم دغسې لکه د انځور صاحب دلته غرونه نه دي اسک، یا ډېرې داسې کیسې دي چې خو زه په یو عقیده یم چې که زه یم یا که ما نور بهرني لیکوال لوستي دي، هغه که هلته پیدا شوي یا ته لوی شوي په یو شکل او په یوه بڼه نه په یوه بڼه د خپل هیواد سره په یو هغه داستان یې نښلول کېږي. ښاغلی شینواری، له هیواد سره او له خپل کلتور سره لیکوال وصلي، لیکوال شاید هغه کپ ته ورته وي چې د خپل کلتور له اوبو پرته بل چېرته ژوند نشي کولی او بل چېرته ژوند ورته لکه په وچه کې ژوند دی. دا خو شته، خو که څوک له خپل هیواده ووځي او هغه هم د ډېرې مودې لپاره، او هیواد هم طبعا ځای په ځای ولاړ نه وي، تحولات راځي، دودونه بدلیږي، مشکلات بدلیږي، ذوقونه بدلیږي، کلتور او ژبه حتی څه ناڅه تغیرات مني. بیا کله چې داستان لیکئ د هغه وطن چې تاسو ورسره ډېر کاله رابطه نه لرئ، مستقیمه رابطه، بیا له مشکلاتو سره نه مخامخ کېږي؟ ما ویل دوه ډوله کیسې هلته لیکلي. یو کیسه هغه ده چې ناګاه د خپل هیواد پیښه انځوره یې، یو هغه کیسه ده چې هلته یې لیکي د هغې ژوند بیا د دې د ژوند سره تړي. دوه ډوله کیسې دي. نو هغه کیسې چې د دې دي طبعا په دې کې به ډېر اورېدو ته هم تلاش کوي، راتلو ته به هم تلاش کوي، او ډېر تمرکز به په دې ذکر کړي دا که دلته حضور ولري که وی نه لري. اوس خو دنیا سره نږدې ده، هره پیښه انتقالیږي، خو طبعا یو د اورېدو خبرې دي یا د لرې ځای د لیدو خبرې، یو هلته په منځ کې د اوسېدو خبرې دي. دې کې شک نشته دی چې هغسې چې په خپله په منځ کې د یو شي واوسېږي هغه انعکاس بیا ډېر قوي نظر د لرې نه چې کېږي. نو زه په خپله تاسې خبر یاستئ د دې دپاره چې هغه خپل احساسات ویڅم، هغه خپل انځورونه چې د هیواد په باب ما په ذهن کې جوړېږي، دې دپاره چې نور پاخه سي. هر کال باندې یو ځل او ځینې وخت په لنډه موده کې راځم دلته خلکو ته غوږ نیسم، ګورم، په کوڅو کې ګرځم، په بسونو کې، په هر ځای کې د خلکو نه په مجلسونو کښېنم او مختلفې خبرې اورم. هغه بیا یاداشتونه در سره اخلئ؟ یاداشتونه ځان سره اخلم طبعا او کیسه کوم. تاسې پردۍ قصې هم لوستې دي او پردۍ قصې مو د هغوی په خپله ژبه کې لوستې دي او د دوی په خپل محیط کې هم لوستې دي. ویلی شئ چې د نورو ژبو، د اروپایي ژبو د لنډو قصو او په افغانستان کې د لنډې قصې ترمنځ ډېر بنیادي فرقونه څه دي، یا داسې څه شی دی چې ته وایې چې کاشکې په افغاني قصو کې هم غشي ته توجه وشي؟ ما خپله تجربه داسې ده، هغه قصې چې پیړۍ وړاندې لیکل شوي دي، فرضاً په 19مه پیړۍ کې یا د 16مې پیړۍ په اوایلو کې دغه قصې چې فرانسوي مشهورو لیکوالو یا د روسیې مشهورو لیکوالو کیسې لیکلي دي. چون دغه سطحه د لکه موږ چې اوس څنګه ژوند کوو دغه ناخوالې هغوی تېرې کړي دي، هغه کیسې موږ ته ډېرې اشنا دي. فرضاً د چخوب کیسې سړی لولي که نه، ډېرې کیسې د دې ځای انځورونه سړي ته یو رقم تداعي کوي. یو نسبتا وروسته پاته هیواد دی، یو وړه متوسطه طبقه ده، یو غریب مامورین دي، باغونه دي او کلي دي، باغونه دي. اما معاصرې کیسې چې دي دا اوس نن سبا چې کومې کیسې هلته دي، هغه ډېرې کیسې چې ته لولې، البته ته چې دلته اوسېږي او ته که هلته هم اوسېږې لکه زه، موږ لا په ټولو جزیاتو باندې هغه مناسبات، هغه اجتماعي مناسبات نه دي درک کړي، نه هم دي پېژندلي. له هغو قیسو هغه خوند چې څنګه دی نشي ته نه اخیستلی. نو بله خبره دا ده چې په افغانستان کې قصه څنګه چې ده د دغه هغه د مخې چون هماغه مناسبات دي، هغه قصه هم که هر څومره ته معاصره کوي بېهوده کوشش دی سره چې دا باید وشي په هغه فورمونو کې چې هلته کیسې لیکل کېږي، هغه موضوعات چې هلته انتخابي دلته نااشنا دي. دلته یو وخت کې دغه خبره پورته شوه د پولیسي کیسو، د پولیسي یا جنایي کیسو. هغه پولیس او هغه جنایي تعقیبونه چې هلته دي دلته معمول نه دي، دلته نااشنا دي. هغه قصه که دلته ولیکل شي، په دلته په جنایي دوسیو ولیکل شي، هغه خوند او هغه مقبولیت بیا نه لري. نه هغه وسایل شته، نه هغه سیستم شته، نه هغه سیستم شته. هلته فرضاً یوه پیښه
3 کاله تعقیبېږي. اما دلته شاید هماغسې عین پیښه په یوه جمعه کې حل و فصل شي، هغه سړی مجرم ونیول شي او په هغه دلته نورې وسیلې دي او په هغه باندې اعتراف ته مجبور سي. زما د نظره موږ حتمي نه ده چې هغه فورمونه چې هلته دي ټول را خپل کړو. او فورم داسې دی، تاسو ته خپله معلومه ده غضنفر صاحب ځینې وخت فورمونه په خپله هم جوړېدی سي. هغه دغه فورم چې تی جوړې شاید نورو ته بیا یو هغه شي ده بېلګه شي، ولو که هغه به پرمختللي او هېواد. نو د تا له خبرو ما داسې مطلب واخیست، دا صحیح ده چې که د پرمختللې دنیا له قصو الهام هم اخلو، استفاده هم کوو، دا استفاده باید خپل شرایطو ته په پام سره وي، ځکه چې هر وطن هر ټولنه خپل خصوصیات لري او خپل ځانګړنې لري. دغه څه ویل غواړي. کاملا همداسې ته باور وکړې ځینې کیسې چې هلته ډېرې لویې جایزې اخیست، مګر ته چې لولې نه ته نه خوند اخلي او نه هغه فورم ځان ته کولی شي، دا منلی شي، هغه مقبولیت ستا په ذهن کې نه پیدا کوي. ښاغلی شینواری، تاسې د افغانستان یو هغه لیکوال یاست چې قصې مو په نورو ژبو هم ترجمه سوي دي او په کتابي بڼه ترجمه سوي دي، په انګریزي هم ترجمه سوي دي. یو خو به یو څه معلومات ورکوي د خپلو قصو د ژباړو په حصه کې، او بل دا هم راته ووایاست چې نو تاسو چې خپل افغاني دنیا نورو ته ورپېژنئ، د نورو عکس العمل څه و؟ نو که موږ له دوی سره نابلده یو، خو دوی هم له موږ سره نابلده دي. زه هلته اوسېدم، هلته د ځینو لیکوالو سره او یا د کیسو د مینهوالو سره مخامخېدم. کله مې خپل هویت معرفي کوو د یو لیکوال پایس، هغوی ته حتما په زړه پورې وه چې زه یو شی وړاندې کړم. ما اصلا په دې مبنا باندې خپلې کیسې په انګلیسي باندې وژباړلې او بیا مې دا عمل ته سلواکي ژبې ته وژباړله، او کله کوم سلواک سره به چې مخامخېدم نو د خپلې کیسو بیلګې به مې ورکولې. بیا وخت داسې راغی چې افغانستان د نړۍ د توجه مرکز وګرځېده. په افغانستان باندې هر څه هر چا ته په زړه پورې و. بیا ما هم یو هڅه وکړه چې خپلې هغه کیسې چې ما انګریزي ته ژباړلې وې ایډیټ یې کړم، سم یې کړم، نور یې لا جوړ کړم، او بیا مې د خپرېدو هڅه وکړه. له نیکه مرغه کتاب یو امریکایي کمپنۍ خپور کړ. ښاغلی شینواری، ستاسو قصې دا په سلواکي ترجمه سوي دي، په انګریزي ترجمه سوي دي، په اردو باندې خو هم زه خبر یم، په نورو ژبو هم ترجمه سوي دي، په هندي ژبه هم ترجمه شوې ده. روشنلال ملهوترا ژباړلي دي او اوس یوه کمپنۍ ما سره یو څه موده وړاندې قرارات لیکلی دی، نو هره شیبه کېدی شي چې د چاپ خبرې راورسېږي، نو د هغه ته استول شوي چاپ دپاره ده. ما بیا هڅه کړې ده په دې کیسو کې داسې موضوعات پیدا کړم چې د هغوی دپاره هم په زړه پورې. د بېلګې په توګه دا 50 میلیونه کیسه، دا کیسه د 50 په بن لادن ده، یو دا موضوع او هغه جایزه ده چې بن لادن په مړي او ژوندي باندې یا فرضاً د کلتورونو د پرتلې قصه ده چې بریدلې نانځکه زما یوه قصه ده. یعنې دغسې قصې مې پکې بیا ځای کړي دي ډېرې چې زه په دې پوهېدم چې د هغوی دپاره به هم د پوهېدا وړ وي. بل زما کیسو باندې په لندن کې د زړې کلا او دا 50 میلیونو باندې یو غونډه وشوه او نقد په وشو د انګریز لیکوالو په حضور کې، د انګریز لیکوالو په حضور کې. همدارنګه په دې وروستیو کې زما 2 نورې قصې وي چې د عکسونو بازار نومیږي یوه کیسه، او یوه زما یوه بله کیسه ده، په هغې باندې هم یو غونډه ناسته وشوه او ما نه پوښتنې وشوې. ما هلته داسې یو سوال وانخیسته چې چاته د پوهېدو وړ نه وي. هر شی خو که دلته مې خو سوالونه خو پیدا کېږي، خو دا چې هغوی دپاره د نااشنایي یا په زړه پورې د نه وي، ما داسې څه دغه اوریدونکو نه هلته هېڅ نه کړل. ښاغلی شینواری، اوس که د خپلو کیسو په حصه کې یو څه ووایاست چې لږ تر لږه نومونه واخلئ. زما یوه ټولګه سړه کلا نومیږي، بله 50 میلیونه نومیږي، او بله رنځوري هیلې دي. دا 2 نورې ټولګې چې دي دا عمومي قصې دي، اما رنځوري هیلې یو ځانګړتیا لري، او هغه ځانګړتیا یې دا ده چې د هغې 14 کیسې 14 واړه د ښځو موضوع جوړوي، د ښځو درد، د ښځو تراژیدي او په ښځو د ظلم او د تیریو روایتونه پکې دي. همدارنګه 2 نوې ټولګې چاپ ته آماده لرم. کامیاب اوسئ. ښاغلی شینواری، په هغه وخت کې چې تاسو دلته وایي او قصې م لیکلې یم شروع کړې وې، تر هغه وخت اوس د قصو کار
ښه معلومیږي درته په افغانستان کې؟ بیخي ښه معلومیږي. یو خو په دغو کلونو کې بهتري څه راغلی ده؟ ناولونه ډېر ولیکل شو په پښتو کې، دا یو ښه پرمختګ دی. بل ښه پرمختګ دا دی چې کیسه لیکلو ته ښځې راګاډې شوې، هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکي. همدارنګه د لنډو کیسو لیکوال هم ډېر شوي دي او ځینې داسې لیکوال شته چې یعنې ډېرې معیاري او ښې کیسې لیکي.